دې فلم کې موږ یو پایلټ ګورو چې هغه خپل جاز ته راشي او ملګري سره ملو شي او هلته نه په جاز کې روانېږي. بیا ورته یو ښځه راشي او ورته اواز کوي چې بار یو افیسر تا ته اواز کوي. هغه ورته ووایي چې دا یو دهشتګرد به موږ تا سره لیږو په جاز کې چې د هغې نوم ټوني دی. دا موږ ځکه تاله درکوو چې ته یو ذمهدار انسان یې. هغې نه پس دا خپل جهاز ته راشي او خپل سټاف سره د دې باره کې خبره وکړي او هغه د نورو مسافرو تپوس کوي چې جاز کې مسافر راغو او که نه او داسې دی خپل جاز والوځي او روان شي. بریډ د خپل ملګري ته وایي چې دا زما لور ده او زه دې سره ډېره مینه کوم، ولې چې د دې او زما بل څوک نشته. او هغې نه پس ته دوی ټوله شپه په جاز کې سفر چالو کړي او موسم اچانک خراب شي او بریډ ډېر زیات پریشانه شي او هغې ته دا موسم ښه نه ښکارېږي. هغې نه پس دا مسافرو ته وایي چې تاسو سیټ بیلټ وتړئ او لاندې ټاور سره د رابطې کوشش هم کوي، خو د هغې لاندې رابطه ونه شي او ورو ورو دا ټول ریډیو ډسکنیکټ شي د دې نه او په دې جاز باندې اسماني بجلي هم را لړه شي. دا شاته جاز ته راشي او مسافران ګوري چې څوک خو یېرېدلي او خوږ شوي خو نه دي، خو د جاز نه بجلي ورو ورو روانه شي او یو ځل بیا اسماني بجلي په دې جاز باندې را لړه شي او هغې سره بریډ وغورځېږي او له هغې په سر باندې زخم راشي. اوس مسافران ډېر زیات ویریږي او بریډ واپس کیبن ته راشي او خپل ملګري سره جاز ته کیني او له جاز سنبالولو کوشش کوي. دا ډېر زیات مشکل وخت په دې معنی یو خو دوی ریډیو سره رابطه نه کیږي او بل دې ته مخامخ هم څه نه ښکاري. هغې نه پس بریډ فیصله کوي چې موږ جاز لاندې کوزو، ولې که یو بله اسماني بجلي په جاز باندې رالاړه شوه نو دا به تباه شي. هغې نه پس دوی جاز لاندې کوزولو کوشش کوي او ټول مسافر هم یېرېدلي وي او یو مسافر پکې ویریږي او سیټ بیلټ کلو کړي او راپاسېږي، خو هغه دومره زیات تیز وي چې هغه سړی بره ولګي سر او لاندې رالاړه شي او په هغه ځای کې مړ شي. بیا دوی جاز لاندې تیزۍ سره کوزولو کوشش کوي، خو بریډ او له هغې ملګری جاز کنټرول کړي، خو هغه ایرویسټر راشي او دوی ته ووایي چې د مسافرانو حالات ډېر زیات خراب دی او ټول یېرېدلي دي. دوی دواړه ګوري چې دوی په یو جزیره باندې روان وي، دې سره بل آپشن نه وي او دوی دا جاز لاندې کوزولو کوشش چالو کړي. بیا دوی یو ځای وګوري او هلته کې جاز راکوشي، حالانکې دوی یو ایمرجنسي لینډینګ کړی وي، خو بیا هم دوی په آرام راکوشي او دوی په جاز کې لږه ډېره بجلي وګوري او خوشحاله شي او ټولو مسافرو ته وایي چې لاندې راکوشئ. بل خواته کې له جاز مالک هم پریشانه وي، ولې چې جاز اچانک غایب شوی دی او بل ریډیو سره یې رابطه هم نه شوي او نه په کم ایرپورټ هم کوز شوی دی او هغه ډېر زیات ټینشن کې دی. بیا هغه ایرویسټر بریډ ته وایي چې کوم پولیس والا ټوني سره راغلی او هغه مړ شوی دی، خو ټوني ورته وایي چې زه خیر دی څه خبره نشته، له نورو مسافرو خیال وساته. بیا بریډ هلته کې راشي او خلکو ته وایي چې موږ ایمرجنسي لینډینګ کړی دی، خو په جاز کې لږه ډېره بجلي شته چې د هغې په مدد به موږ لږ ډېر کار وکړو. تر هغې پورې تاسو لږ آرام وکړئ، تاسو ته به خوراک هر څه میلاویږي او رهایش هم درته میلاویږي او تاسو بې فکره اوسئ. بل خواته کې له جاز مالک یو ریسکیو افیسر راغواړي چې له هغې کار وي چې کله جهاز ورک شي او بېدرکه شي هغه یې راپیدا کوي او مالک ورته وایي چې ما له جاز باره کې ټول ډیټیل راکړه چې مسافران چېرته دي او زما ورکر چېرته دي. بریډ بیا جاز ته راشي او جاز ټیکولو کوشش کوي، خو په جاز کې بجلي ډېره زیاته کمه وي چې هغه نشي سټارټېدی او موږ به لږ ډېر انتظار کوو، ولې چې ریډیو په دې باندې نه آن کېږي. هغه بل پایلټ ملګری بریډ ته وایي چې موږ په داسې جزیرې کې راکوز شوي یو چې دلته الریډي د فوج او له دهشتګردو درمیان جنګ چالو شوی دی او که موږ چېرته هغوی وکتو نو هغوی به موږ قبضه کړي او موږ به مړه کړي. بریډ ورته وایي چې موږ به ریسکیو ټیم سره کانټیکټ وکړو او هغوی به راشي او هغوی به موږ دلته نه بچ کړي، ولې چې موږ سره بله لاره نشته. بریډ هلته راشي او خلکو ته وایي چې زموږ ریډیو اوس هم خراب دی او زموږ رابطه نه کېږي، چې خلک دا واوري هغې ډېر زیات خفه شي، خو دا ورته تسلي ورکړي او ورته وایي چې د آیلینډ بل خواته به موږ لاړ شو او ریډیو به راپیدا کړو او موږ به ریسکیو ټیم سره کانټیکټ وکړو او هغې به راشي او موږ به بچ کړي او ورته وایي چې ما سره به ټوني دې سره لاړ شي او ټوني ته هتکړۍ کلو کړي او غزان سره روان کړي. بل خواته موږ هغه دهشتګرد ګورو چې هغې ته یو جاسوس راشي او ورته ووایي چې ستاسو په جزیره کې یو جاز راپرېوتی دی او هغې کې ډېر زیات غیر ملکین هم دي. هغه دهشتګرد سړي ته لږ ډېرې پیسې ورکړي او ورته وایي چې هلته نه لاړ شه او خپلو ملګرو ته وایي چې تیار شئ په دې باندې حمله کوو.
او هلته کې ټوني او بریټ یو ځای روان وي او په ځنګلو کې مزل کوي. ټوني هغې ته وایي چې تا ولې زه رازاد کمه. بریټ ورته وایي چې دلته دهشتګرد زیات دي او هغوی دلته پټ دي، هغې په موږ حمله کولی شي او زه غواړم چې ته ما سره په دې مقابله کې ما سره ودرېږې. خو بریټ په خبرو کې مخکې روان وي او کله چې هغه شاته وګوري نو ټوني ته تښتېدلی وي او هغه هلته نه وي. بریټ ته په ځنګل کې یو بنده فیکټري میلو شي چېرته چې دا یو ریډیو وګوري او هغه خراب وي، خو دا یې زر زر صحیح کړي او چاته کال میلو کړي. هغه هیلپلاین باندې یو کس سره خبرو کوشش کوي او هغې ته وایي چې موږ په ځنګل کې نښتي یو، خو هغې سره رابطه ونه شي او هغه د دې په خبره پوه نه شي. بیا بریټ ته یو آیډیا راشي چې زه به خپلې لور ته کال وکړم او هغه به په هر څه پوه کړم. خو شاته نه یو سړی راشي او په بریټ باندې غوزارونه وکړي او هغه ډېر زیات بېهوشه کړي. کله چې بریټ په هوش باندې راشي نو هغه هلته کې یو سړی وګوري کوم چې ټوني وي او هغه راغلی وي او دا ټول دهشتګرد دیوالې وي او هغې نه یې اصلي اخیستې وي. بیا ټوني لږه ډېر اصله دې بریټ ته ورکړي او هغې ته ووایي چې ځو او هغې لاندې کوشي. کله چې لاندې دی راکوشي هلته کې دی یو کیمره وګوري او هغې کې ریکارډینګ هم وګوري کوم کې چې دهشتګردو خلکو نیولي وي او هغې اغوا کړي وي او له هغې د فیملۍ نه پیسو اخیستلو ډیمانډ کوي. بیا دوی پوه شي چې زموږ مسافر هم خطره کې دي او دوی زیات په منډه کوشي او په خپل ګاډي کې کیني او له هغې سایډ ته ور روان شي. بل خوا د کې هغه مسافر ناست وي او د ګاډي اواز چې واوري نو هغوی زر رامنډې کړي وایي چې ټوني او بریټ راغو، خو دا هغه دهشتګرد هلته کې راورسېږي. هغوی ډېرې زیاتې ډزې وکړي کوم چې ټوني او بریټ یې واوري. هغه دهشتګرد هغه پایلټ نه د مسافرانو لیست غواړي او هغه ارسټر یې ورته ورکړي. بیا هغې ته وایي چې ستا هیډ پایلټ څه شو. هغه هلک ورته وایي چې هغه ځنګل ته تللی دی څه کار پسې. بیا یو مسافر هلته نه وتښتېږي کوم چې دا دهشتګرد یې ولي او مړی کړي، خو بریټ هغه وګوري او له هغې مدد کولو لپاره ځي، خو ټوني یې ونیسي او ایساري کړي او دغه دهشتګرد دا ټول مسافر په ګاډي کې واچوي او ځان سره یې بوځي او له هغې یو لیډر دوو کسانو ته وایي چې جهاز ته لاړ شي او ټول قیمتي سامان راواړي او هغې نه پس دا هلته نه لاړ شي. بریټ ټوني سره په جګړه شي او ورته وایي چې هغې زموږ کسان بوتلو او تا هېڅ هم ونه کړو، زه دې ایسار کړم. ټوني ورته وایي چې هغې ډېر زیات خطرناک وو او ډېر زیات کسان وو، موږ دوه کسان وو او موږ هغې سره مقابله نه شوه کولی. دې دواړه جاز ته منډه کړي او یو کس ورته مړ کړي او هغه بل ونیسي او هغې نه تپوس وکړي چې ستاسو دا لیډر چېرته لاړو او زموږ مسافر یې چېرته ویوړو، خو هغه ورته وایي چې هلته یوه خالي فیکټري ده، دوی به هلته کې تللي وي. بل خواته د بریډ لور هغه ریسکیو ټیم ته هر څه ووایي او ورته ووایي چې د دې جاز پرېوتی دی او په داسې جزیرې کې کوم کې چې دهشتګرد دي او داسې د جاز مالک ته هم ووایي او هغه ورته ووایي چې خپل ټیم تیار کړئ او هلته کې ورشئ او دغه شان د دوی د سیټلایټ نه هغه جاز هم وګوري او ورته ووایي چې موږ به ټول نه پیله هلته ورځو او ځان به ورسوو. ټوني او بریډ هغه فیکټرۍ ته راشي کوم کې چې هغه مسافر ګیر وي، خو هغه دهشتګرد هغوی نه ویډیوګانې جوړوي او هغې نه تپوس کوي چې تاسو د کم ملک یې. بل خوا د کې هغه پرایویټ ټیم هم جاز سره ورسېږي. کله چې دوی هلته کې څوک ونه ګوري نو دوی جاز ته ورخیږي او هلته کې دوه مړي وګوري او دغه شانتي هغه له بریډ میسج هم وګوري کوم کې چې ورته لیکلي وي چې تاسو د فیکټرۍ سایټ ته راشئ او داسې بریډ او ټوني هلته کې په دوه کسانو باندې حمله وکړي او له هغې سټونه مات کړي او کوم کې چې هغې مړه شي. دوی په یو خفیه لارې باندې هلته کې لاړ شي کوم ځای کې چې دوی هغه مسافران ګیر کړي وي، خو هلته کې ډېر زیات فوجیان وي. ټوني هلته کې سټک راوالي او یو دهشتګرد په سر ووهي او هغه مړه کوي. ټوني د یو دهشتګرد نه چابي والي او هغه مسافر کلو کې او هغې ته وایي چې تاسو ځان جاز ته ور ورسوئ ولې چې ما ریسکیو ټیم ته اطلاع ورکړې ده او هغې به هلته کې راغلي وي. او هغه مسافر په منډه بس ته وخیږي، خو ټوني ورته راشي او ورته وایي چې دهشتګرد ډېر زیات بهر ولاړ دي او موږ دلته نه نشو وتی. بریډ ته وایي چې ته دې سره کښېنه او ته دې نه وکاږه او زه به هغه دهشتګردو ته لاړ شم او به په خبرو باندې کمه. بریډ ته وایي چې ته مسافران پرېږده ولې چې ما ریسکیو ټیم ورته ویلي دي چې راشه او هغې به راشي، خو هلته کې یو دهشتګرد په دې باندې حمله وکړي او دا ووهي او له هغې هیډ ورته وایي چې دې څنګه داسې پرېږدم دوی نه خو به زه اوس پیسې اخلمه
او کله چې دا بریډ مړ کوي نو هلته نه هغه پرایویټ ټیم راشي او دهشتګرد مړ کړي. د دوی په منځ کې ډېره زیاته مقابله وشي او ډېر زیات دهشتګرد مړه شي، خو دوی بریډ هلته نه وکاږي او په بس کې کښېني او هلته نه یې بوځي. کله چې د هغې لیډر راشي او هغه خپل لور وګوري هلته مړ وي، هغه ډېر زیات غوسه شي او خپل ملګرو ته وایي چې یو کس هم درنه لاړ نه شي او دوی راونځي او دا ټول مړه کوي. په بس کې بریډ دوی سره خبرې کوي او د پرایویټ ټیم والا ورته وایي چې موږ سره کسان ډېر زیات کم دي او موږ هغه غټ ټیم نه یو، هغې راتلو کې ډېر زیات ټایم دی. خو بریډ ډېر زیات خفه شي او هغې ته وایي چې څه خبره نشته او هغې جاز ته راورسېږي. بریډ هغه مسافرانو ته وایي چې دلته یو پرایویټ ټیم راغلی دی او له هغې په مدت باندې به اوس موږ دلته نه وځو او جاز هم به ریډي کړو. او مسافرانو ته وایي چې زر په جاز کې کښېنئ، ولې چې هغه ریسکیو ټیم راتلو کې ډېر زیات ټایم دی او که موږ له هغې په تمه شو نو دا دهشتګرد به راشي او موږ به مړه کړي. کله چې دا واوري نو مسافران په منډه په جاز کې کښېني او بریډ لاندې راکوشي، هغه جاز ټکولو کوشش شروع کړي. بل خواته کې هغه دهشتګرد هلته کې راورسېږي او هغه پرایویټ ټیم ورسره مقابله چالو کړي، خو دې سره ډېره زیاته ښه اسلحه وي او هغه دهشتګرد ډېر زیات مړه کړي. بریډ ټوني ته وایي چې ما سره 15 منټه دي او په 15 منټو کې به دننه زه دا جاز والوځم او دلته نه به لاړ شم. بریډ د ټوني ډېره زیاته شکریه ادا کړي او ته وایي چې دا زما ډېر زیات مدد وکړو. هلته کې رامنډه کړي او جاز ته ځان راورسوي او جاز کې کښېني او خپل بل پایلټ سره کښېني او جاز ټټولو کوشش کوي. بل خواته ټوني ته ګولۍ ختم شي او هغه یو بیگ کلو کړي، خو هغه بیگ د پیسو نه ډک وي. هغه بیگ پرېږدي او لا بل بیگ کلو کړي. بریډ اوس خپل جاز تاو کړی وي او جاز یې سټارټ کړی وي او هغه پرایویټ ټیم هم جاز ته راورسېږي او د جاز مالک بریډ ته وایي چې زه به تاله یو محفوظ ځای وښیم او هلته ته ځان راورسوه. ټول خلک جاز ته راوخیږي خو ټوني ایسار شي او هغه د پیسو بیگ والي. هلته کې یو دهشتګرد په جاز باندې ډزې کوي، خو کله چې هغه راکټ لانچر راوالي او جاز په هغې باندې ولي، هلته کې ټوني راشي او هغه دهشتګرد مړ کړي. بریډ چې دا وګوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي او خپل فل طاقت ولګوي او جاز هلته نه والوځي او لاړ شي. ټوني هم دا وګوري او هغه هم ډېر زیات خوشحاله شي او هلته نه لاړ شي. بریډ دا جاز د آیلینډ نه ډېر زیات اخوا بوځي او مالک ورته د ایرپورټ ته راکوزېدلو هم وایي او هلته کې نږدې ایرپورټ وي او هغه مالک ورته وایي چې هلته کې راکوز کړه، خو یو ځل بیا جاز باندې اور ولګي او هغه تباه کېدو والا وي او یو ځل بیا هغه ایمرجنسي لینډینګ کولو کوشش کوي، خو دې پیره هم دی بچي او جاز یې محفوظه راکوز شي. بریډ هم ډېر زیات خوشحاله شي او هغه پایلټ هم ورسره ډېر زیات خوشحاله شي او د جاز مالک هم خوشحالي مناو کړي او دا ډېر زیات خوشحاله شي او دا وایي چې کم سے کم موږ خو هلته نه راووتو او دهشتګردو په ګوتو ورنه وو. هغې نه پس ریسکیو ټیم هم راشي او ټول مسافران هم خوشحاله شي او هغه مسافران د بریډ نه هم خوشحاله وي. دا بیا هغه ټول مسافران ریسکیو سره ورولېږي او بریډ یو ځل بیا خپلې لور ته ټلیفون وکړي او هغې ته ووایي چې زه لا ژوندی یم او په ما باندې هېڅ هم ونه